احتجاج وکړو پرامن احتجاج وکړو او په دې کې د پښتون قومي اتحاد د کور کمیټې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سره په آرمي پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو مور او پلار هم برخه اخیسته. دوی د خپل وجل شو بچو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. په ای پی ایس کې د وجل شو ماشومانو مور او پلار د راتلونکي پښتون امن مارچ په اړه هم تجویزونه وړاندې کړل. ستا به سبا د بچي قلم څوک نه ماتوي څنګه چې زموږ د بچو مات کو. ستا د جنازې د کټ د خپې د نیوو کس به نه روکېږي څنګه چې زما روک شو چې زما څوک نشته چې زما جنازه اوچته کړي. ستاسو ښځې او خویندې میندې به زما شان په حجرو کې نه کښېني ځکه چې هغه به سرتوره نه وي څنګه چې زه سرتوره شو. خو که ځان کې م لږه پښتو او لږ غیرت پیدا کو او ودرېدی یقین وکړئ زموږ بچو ته چې انصاف میلو شي ستاسو بچي محفوظ دي. د کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې ګډونوالو وویل د امن مارچ مقصد په پښتنه سیمه کې د بدامنۍ مخه نیول دي. دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بیا ښکاره کېدو او د ترهګرۍ بریدونو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د پاڅونونو یا د پښتون امن مارچ مقصد چې دی هغه هم دا چې دا بدامني دلته ختم شي، دا ټارګټ کیلینګ دلته ختم شي، دا اغوا برای تاوان دی ختم شي، دا جبري چې کومه ګمشدګي ده دا دی ختم شي او پښتانه بچي دي هم ژوند داسې په کلار او داسې په امن تیر کې لکه څنګه چې دنیا نور کامونه په سکون باندې او په امن خپل ژوند تیری. په خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو او د بدامنۍ پیښو زیاتېدو په ضد د امن په نوم احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په سوات کې د هرې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کیږي. په دیر، پېښور، باجوړ، مومن، خیبر او نورو سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کیږي. کېدای شي یو ځای نیم کې به یې لا ترهګرۍ پیښې شته دین انکار نشي کېدلی، خو د ولس مزاحمت او د ولس ارادې ته چې موږ وګورو نو داسې نه ښکاري د خیره چې سوات خصوصا او پښتونخوا وطن کې یو حصه هم دومره په اسانه باندې موږ د ترهګرۍ ولقې ته پرېږدو. په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وضع په اړه د پاکستاني حکومتي چارواکو لخوا وخت په وخت ویل شوي چې په صوبه کې به د ترهګرۍ مخه نیسي. په نږدو کې د ترهګرۍ ضد اداره نیکټا هم بیا فعاله کړې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله څو ورځې وړاندې ویلي څوک چې هم بدامني خوري مخه به نیول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.